محمد بن قاسم سلروشتمه او وروستۍ برخه. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږه مومنان یو په الله قوي ایمان لرو، یو لاس کې مو توره د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو د محمد بن قاسم د ناول د وروستۍ برخې کوربتوب کوم په دې هیله چې ناول به مو ټول تر پایه راسره اورېدلی وي او نن خپرونه هم تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل مالک چې د ده خبره واورېده امیدوار شو، وویل نو ته هم له دوی سره ځې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ. دا چې څه ځواب یې ورکړ دا به نن واورو. محمد بن قاسم ویل که ستا اجازه وي زه به هغوی بصرې ته ورسوم او بیرته به راستون شم، زه به انشاءالله تر سهاره بیرته راورسېږم. مالک ځواب ورکړ د بیرته راتلو نوم مه اخله، غوره دا ده چې تاسو بیرته سیند ته ولاړ شئ، زه به په څو شپو کې تا مېرمن هم هلته در واستوم. محمد بن قاسم وویل زما دوسته، زما په باب په وار وار غلط ګمان مه کوه، زما شخصیت داسې نه دی چې چیرته پټ شي. زه یوازې د څو شیبو لپاره کور ته ځم او هغه هم په دې صورت کې چې ته زما په وعده باور وکړې او که صالح نن شپه له بصرې نه نه وي راخوځېدلی، نو وعده کوم چې د هغه تر رارسېدو د مخه به زه بیرته راورسېږم. مالک صالح غوندې سړی په داسې حالات کې د شپې سفر نه کوي، هغه د ورځې په عراق په سار سار قدم اخلي. زه اسونه تیاروم، که ته بصرې ته ورسېدې او د بیرته راتګ اراده دې بدله کړه زما پروا مه کوه، زه له تا سره یو سپاهي استوم، ته د هغه په لاس پیغام راواستوه، زه به له خپلو نورو ملګرو سره بیرته سیند ته ولاړ شم. محمد بن قاسم لږ په غوسه وویل مالکه ته په وار وار ما مه پریشانه کوه، که ستا په ما اعتبار نه وي نو نه ځم. مالک پښیمانه شو، وویل نه نه زه ستا د اسونو بندوبست کوم، تاسو تیار شئ. لږ ځنډ وروسته محمد بن قاسم، خالد، ناهید، زهرا او علي په ګړندیو اسونو سپاره د بصرې په لور روان شول. محمد بن قاسم په لاره کې له صالح سره د مخامخ کېدو خطر نه د بچ کېدو په خاطر عامه لاره پرېښوده او نسبتا اوږده بله لاره یې غوره کړه. دښمن په وینو راښکاري، دین ته خدمتونه کړو، هر وخت پرې ننګونه کړو، دین ته خدمتونه کړو، هر وخت پرې ننګونه کړو. هو الله ورکاو پر قرباني عجیبه هیبت لري. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، نږدې نیمه شپه خدمتګار په منډه د زبیدې کوټې ته وننوته. هغه یې وخوځوله او ویل زبیدې هغه راغی. پر زبیدې سکته راغله. خدمتګار لږ په لوړ غږ وویل زبیدې محمد راغی. د زبیدې حالت هغه مسافر ته ورته و چې په وچ بیابان کې لاره ورکه کړي، له تندې بېهوشه شي او په بېهوشۍ کې یې څوک یو سمسور بڼ ته یوسي، د رڼو اوبو ویالې پکې بهیږي. د احساساتو له زوره هغه یوه شیبه له هر څه نه بېګانه شوه، سترګې یې تورې شوي. خدمتګار یې مشال بل کړ، ویل جګه شه، له هغه سره څو تنه میلمانه هم دي. په دې ځنډ کې زبیده په خپلو حواسو قابو شوه، ویل چېرته دی؟ خدمتګار وویل نارینه په طویله کې اسونه تړي او ښځې په انګړ کې ولاړې دي. زبیده بهر راووتله، د سپوږمۍ په رڼا کې د ناهید او زهرا ته وکتل، ویل تاسو دلته ولې ولاړئ؟ دننه راځئ، همدا اوس ما خوب لیده تاسو ناهید او زهرا یې؟ ناهید بې له دې چې ځواب ورکړي ور وړاندې شوه او ور تر غاړې وته. د زهرا په سترګو کې له صبر سره اوښکې ډنډ شوې، له ناهید نه لرې شوه او زبیدې زهرا ته وکتل. له هغې نه د اوښکو د سبب پوښتنه، خو په دې ځنډ کې محمد بن قاسم، خالد او علي رانږدې شول. له محمد بن قاسم سره چې هغه دوه نور ناپېژندوي نارینه ولیدل، غوښتل یې زهرا او ناهید له ځانه سره کوټې ته بوځي. هغې ورته وویل موږ یوې بلې کوټې ته بوځه، ډېر بې خوبه او ستومانه یو. زبیدې وویل ډېر ښه دی، تاسو ویدې شئ. خدمتګار د زبیدې په اشاره زهرا او ناهید بلې کوټې ته بوتلې. محمد بن قاسم، خالد او علي په کوټه کې پرېښودل او پخپله د زبیدې کوټې ته ورغی. عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی
عجیبه هیبت لري زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو د شپې په وروستۍ برخه کې محمد بن قاسم په خپله کوټه کې له زبیدې سره خبرې کولې. د کوټې دروازه خلاصه وه. زبیدې کله کله د خپل خاوند له څېرې نه نظر لرې کاوه او بهر ته به یې کتل او په سترګو کې به یې اوښکې ډنډ شوې. د سهار سپېدو د بېلتون د ماښام پیغام ورکوه. د چرګ بانګ نه لږ وړاندې محمد بن قاسم د مزله لپاره تیار شو. د زبیدې مور د محمد بن قاسم په باب د سلیمان له اراده نه خبره وه. د زبیدې د ماما او د بصرې له نورو مخورو سره دمشق ته تللې وه. محمد بن قاسم اوچت وویل افسوس ما هغوی ونه لیدل. زبیدې زما امید دی چې ناهید او زهرا به دې خفګان پرې نږدي. اوس تر یو څو ورځو پورې ته دا هڅه وکړه چې څوک د دوی په راتګ خبر نشي. د زبیدې شونډې په ژړا ورانې شوې. سلګي یې راقبو کړې خو سترګې یې وویل ته رښتیا ځې؟ محمد بن قاسم وویل زبیدې د خدای په امان. زبیدې په هیلمنو سترګو ورته وکتل. وویل که ته اجازه راکوې نو تر طبیلې پورې به درسره ولاړه شم. هغه ځواب ورکړ نه ته همدلته پاتې شه او ما ته داسې مه ګوره. د زبیدې په سترګو د اوښکې پردې راغلې. هغې سترګې پټې کړې. وویل ځه ولاړ شه. محمد یوه شېبه د اوبو هغو دوو څاڅکو ته کتل چې د مینې او اطاعت په زرګونو سمندرونه پکې حصار وو. بیا یې دستمال راویست. د زبیدې د اوښکو پاکولو لپاره یې لاس ور وځغاوه خو هغې بیا وویل ورځه خدای دې مل شه. محمد بن قاسم 2 ګامونه وړاندې ولاړ. یو ځل یې بیا مخ راواړوه. زبیدې ته یې وکتل او بیا یې اوږده اوږده ګامونه اوچت کړل او د طبیلې په لوري بهر ته ووت. د طبیلې په مخ کې خالد او علي ولیدل. هغه پوښتنه وکړه خالده تاسو تر اوسه ویده سوي نه یاست؟ هغه ځواب ورکړ په موږ کې یو هم نه دی ویده شوي. محمد بن قاسم وویل ورځئ ویده شئ. خالد وویل زه له تا سره ځم. محمد بن قاسم د هغه په اوږه لاس ور کېښود. ځواب یې ورکړ زه ستا له احساساتو نه خبر یم خو په دې کې مصلحت دی چې ته همدلته پاتې شې. دا زما د ژوند داسې جهاد دی چې نورو ملګرو ته مې پکې ضرورت نشته. خالد زه د خپل سالار د امر له منلو نه سرغړاوی نشم کولی خو دلته به زما پاتې کېدل ستا په انتظار هر شیبه کلونه شي. محمد بن قاسم ځواب ورکړ دا ستا د سالار امر نه دی ستا د دوست هیله ده. په داسې حالات کې له ما سره ستا ملګري ښه نه ده. ته وروسته هم راتلی شې. خالد مایوس شو. علي ته یې وکتل. هغه له طبیلې نه آس را بهر کړ. محمد بن قاسم په آس پور شو او دې ته یې لاس ور اوږد کړ. خالد تر احساساتو لاندې راغی. د هغه په لاس یې شونډې ور کښېښودې. ویل زما دوسته زما وروره زما اغا خدای په امان. د خالد اوښکې د محمد بن قاسم په لاس وسوسېدې. بیا یې لاس لرې کړ او علي ته یې پام شو. علي ته یې لاس ورکړ. هغه یې لاسونه په خپلو لاسو کې ټینګ ونیوه. په رېږدېدلي اواز یې وویل خدای په امان او بیا په سلګو شو. محمد بن قاسم چې له دروازې نه ووت شاته یې وکتل. په انګړ کې 3 تورسرې ولاړې وې. يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق. کوم وخت چې د بصرې په جوماتونو کې د سهار اذانونه ګړنګېدل محمد بن قاسم له هغه بازار نه تېرېده چې څه موده وړاندې د بصرې خلکو پر سیند د حملې کوونکي لښکر د 19 کلن سالار پرتمن جلوس بدرګه کاوه. له ښار نه لږ لرې هغه د یوې ویالې په غاړه د سهار لمونځ ادا کړ او بیا چرګام آس وځغلاوه. خلیفه سلیمان د ماښام لمانځه نه وروسته د خلافت قیصر ته د ننوتلو په حال کې و چې له شانه چا ور غږ کړ سلیمانه. په دې غږ کې غصه هم وه او جلال هم. سلیمان سک شو. شاته یې وکتل او وویل څوک یې؟ عمر بن عبدالعزیز د ځواب پر ځای د سلیمان مټ ونیو. وویل سلیمانه خدای ته به څه ځواب وایې؟ سلیمان سره له دې چې ډېر زیات پر ځان مین و خو د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په وړاندې غلی پاتې شو. زبیر 100 ګامه وړاندې و خو د ماښام په خړه کې یې ونه پېژند. هغه یوه او بل خواته وکتل. وویل ما ته ستا د خبرې اترې احساسي ښکاري. آیا د دې لپاره لږ جلا ځای غوره نه دی؟ راځه دننه ولاړ شو. عمر بن عبدالعزیز ورته وویل ما خو په جومات کې تل تر لمنې رانیولې خو اوس راځه بیړه کوه. زبیر ته هم راځه. 100 ګامه وړاندې 3 واړه یوې پراخې کوټې ته ننوتل. سلیمان د مشال په رڼا کې زبیر ته وکتل. وویل ته مې پخوا هم چېرته لیدلی؟ عمر بن عبدالعزیز وویل اوس د ډیرو خبرو وخت نه دی. زه د محمد بن قاسم په باب څه ویلو ته راغلی یم. د محمد بن قاسم د نوم په اورېدو سلیمان د غصې او اندېښنې په حالت کې عمر ته وکتل او ویل د هغه د دسیسې تر مدینې پورې ورسېدلې او دی د هغه دوست دی؟ زبیر وویل زه د هغه له دوستۍ نه منکر نه یم خو دا غلطه ده چې هغه ستا په خلاف څه دسیسه جوړوي. زه د یزید بن ابوکاشه د استازي په حیث مدینې ته تللی وم. سلیمان څه ویل غوښتل خو عمر بن عبدالعزیز د یزید بن ابوکاشه لیک هغه ته په لاس کې ورکړ. وویل لومړی دا ولوله یزید ستا له نږدې دوستانو نه دی. که هغه د محمد بن قاسم معصومیت داسې لیک ته تیارولی شي نو له ما نه دا تمه مه کوه چې تا د مسلمانانو پر مړي چاړه ایښې وینم او
خو چوپ پاتې یم. ته په دې خبره شایي ډېر خوښ یې چې خدای د بدل او کسات واک درکړ، خو ته د هغه زلمي د عظمت اټکل نشئ کولی چې سرښندویانو یې ستا له سرښندویان نه زیات دي، هغه توره ستا له تورې نه زیاته تیره او د هغه غشي ستا له غش نه زیات تر سینو بوټ وځي، خو بیا هم د یوه بې پروا امیر په مخ کې د اطاعت سر ټیټوي. تا 50 تنو ته له سین نه د هغه د لاس تړلي را اوستلو امر کړی، خو ته ووایه که ته د هغه پر ځای وی تر 1 لک زیات پوځ دی په واک کې وای، تا به له هغو 50 کسانو سره څه وړ چلن کاوه چې غوښتل یې تا زنځیر او زلنې راولي. ستا خپل ورور ستا امیر و، تا ټول عمر د هغه مخالفت وکړ او ډول ډول دسیسې دي جوړولې، خو محمد بن قاسم ته ښه پېژندلی وې د هغه له تا نه د څه نیکۍ تمه نه وه. که هغه غوښتي وای نو د سین هر کور د ده لپاره کلا وه، که هغه ستا استازي وژلی وای هم ښایي تا د هغه په 1 نه وای کوش کړی، خو پر دې ټولو برسېره هغه ستا له اطاعت نه سر نه وغړاوه. تا له خپل انتقام نه وړاندې هیڅ سوچ ونه کړی شو د هغه په وړاندې د اسلامي نړۍ راتلونکې ده. آیا ته له ده نه دا بدل اخلې چې هغه د حجاج بن یوسف زوم دی او د جګړې په فنونو کې هغه پر تا برلاسي شوی و؟ کاشکې لکه څنګه چې هغه د یوه سپاهي مسؤلیتونه پېژندي تا د یو امیر مسؤلیتونه پېژندلي وای. د هغه پوځونو د هندوستان تر وروستي ګوټ د فتح کولو اراده درلوده، که تا نه وای رابللی ښایي تر اوسه به راجپوتانه فتحه شوې وای. نن چې زه دمشق ته راورسېدم راته معلومه شوه چې هغه تا د صالح تر څارنې لاندې واسط ته لیږلی او تا هغه ته ډېره بده سزا ټاکلې ده، خو په یاد ولره ته له هغه نه د هغه ستر توب او عظمت نشي اخیستی. خلک د جلاد توره هیرولی شي خو د شهید وینه نشي هیرولی. سلیمانه ما به تا ته ډېر څه درښودلي وو، خو اوس د خبرو وخت نه دی. که د سند د فاتح په سینه کې د ښخېدونکي غشي تر اوسه ستا په لاس کې وي نو هغه را ایثار کړه، او که نه په یاد ولره چې راتلونکي تاریخ لیکونکي به چې محمد بن قاسم د دې عصر تر ټولو لوی مجاهد بولي، تا به د اسلام تر ټولو ستر دشمن یادوي. که ته زما خبره ونه منې نو ښایي تر سهاره پورې د دمشق خلک پر دې مجبور شي چې د مسلمانانو ډله ستا په څېر امیر ته ضرورت ونه لري. د سلیمان غصه په پښیمانۍ بدل شوې وه. د اندېښنې په حالت کې یې لاسونه سر ومرل او په کوټه کې یې دم وهلو وروسته د شمال تر څنګ ودرېد. بیا یې عمر بن عبدالعزیز او زبیر ته وکتل او له ویرې نه په ډکه لهجه یې وویل کاشکې تاسو 2 ورځې دمخه راغلي وای، زما غشي له لندې نه وتلی دی او اوس زه هیڅ هم نشم کولی. عمر بن عبدالعزیز وویل نو تا د هغه د وژلو امر کړی دی؟ سلیمان په هو سر وخوځاوه. زبیر وویل که ته بل حکم ولیکې زه ښایي پر وخت ورسېږم. سلیمان لاسونه وپړکول، یو غلام د حکم تر سره کولو لپاره حاضر شو. سلیمان وویل زما له طبیلې نه غوره آس زین کړه. غلام چې روان شو سلیمان د لیک په لیکلو بوخت شو. د لیک له لیکلو وروسته یې عمر بن عبدالعزیز ته ورکړ او وویل تاسو یې ولولئ. عمر بن عبدالعزیز پر لیک له سرسري نظر تېرولو وروسته هغه زبیر ته ونیو. وویل اوس دې خدای وکړي چې دا پر وخت ورسېږي، ته ډېر ستومانه یې، دا به غوره نه وي چې بل څوک واستو. زبیر ځواب ورکړ د دې لیک له ترلاسه کولو وروسته زما ستوماني لرې شوه. زه تا ته ډاډ درکوم چې په لاره کې د آرام نه پرته به واسط ته ورسېږم. که ما ته په لاره کې اسونه تیار شي نو زه به د اوږدې لارې پر ځای نیغه د بیابان لاره ونیسم. سلیمان یو بل فرمان د لارې چوڼیو ته ولیکه او زبیر ته یې ورکړ. غلام راغی وویل آس تیار دی. زبیر سلیمان ته لاس ورکولو نه وروسته عمر بن عبدالعزیز ته وکتل، وویل تاسو ما ته دعا وکړئ. عمر بن عبدالعزیز خدای پامانۍ وویل. زبیر ته یې په ځیر وکتل. د هغه څېره چې څو شېبې وړاندې د یوه اوږده سفر د ستونزو له امله مړاوې وه د امید په رڼا کې وځلېده. لږ وروسته زبیر په یوه ګړندي آس د واسط په لور روان شو. زمون تورې ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. هر د جنگ میدان کې مو د سپینې تورې شرنګ ښکاري، سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري، سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري. دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو، دین ته خدمت. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو له بیابانه چې تیر شو یوه شپه سهار ته نږدې زبیر له یوې سمسورې او شنې سیمې نه تېرېده. د پرله پسې بې خوبۍ له امله یې د بدن غړي چړ شوي غوندې وو، سر یې له درده چاودېدو ته نږدې سوی و. د شپې د وروستۍ برخې د سړې هوا څپو سره سره چې یخ یې په تندې لګېدی، هغه به کله په زین سر کښېښود او د یوې شېبې لپاره به له دنیا او ماپښانه بېخبرۍ ته مجبور شو او د یوې نوې تسخیرېدونکې ارادې سره به بیره به کله کله د هغه سترګې په خپله بندي شوي قیزې
نیزه له لاسه سسته شوه، خو بیا به یې یو خیال د نشتر په څیر په زړه ورننوت. ټکان به یې وخوړ او آس به یې ګړندی کړ. د هغه منزل را نږدې سوی و. هغه به په تصور کې د سلیمان لیک صالح ته ورکاوه. د بندیخانې په دروازه به له محمد بن قاسم سره غاړه غړی شو. هغه به ویل محمده زه نور ویده کېږم، د کومې ویالې په غاړه چیرته د ونو تر یخ سوري لاندې. وګوره تر څو زما خوب پوره نشي او راویښ نشم، ما مه پاسوه. خوب څومره عجیب شی دی، د هر غم دوا، د هر درد علاج. زه لږ تر لږه یو ځل ښه تر مړسته ویده کېدل غواړم، مګر نه زما دوسته، زه چې تا روغ ووینم خوب او ستواني به مې خپله لیرې شي. پر ختیځ افق د سهار ستوري راوخت. زبیر خپل تصوراتو ته ډېر لرې ورسره وړی و. هغه یو ځل بیا د دبیل په یوه غونډۍ ولاړ او د خپل زامي سالار دغه خبرې په غوږ کې وکړنګېدې. زبیر د دغه ستوري پر ژوند رشک کوم، د دې ژوند چې څومره لنډ دی هومره یې هدف لوړ دی. وګوره دغه ستوري دنیا ته مخاطب دی، وایي چې زما په دې موقتي ژوند افسوس مه کوئ. خدای زه د لمر استازی را لېږلی یم او زه خپل فرض پوره کوم او ځم. کاشکې زه هم د اسلام د لمر راختولو نه وړاندې د سهار د ستوري دنده ترسره کړم. د زبیر په زړه یو ځل بیا د پریشانۍ څپه راغله او د آس رفتار یې ګړندی کړ. په ختیځ افق شپې خپل تور پیچول ورټولول. د سهار ستوري د رڼا په ټیکري کې پټ شول او لمر د وینو بقا اغوستی راپورته شو. زبیر په وروستي چوڼۍ کې آس بدل کړ. 2 میله نور مزله وروسته یې د واسط د ښار د جوماتونو منارې ولیدې. هغه په هر ګام کې د ویرې او اندېښنې په طوفانونو کې د امید ډیوې بلولې. د ښار په لویدیځه دروازه کې یې د خلکو ګڼه ګوڼه ولیده. زبیر د آس قیزه را کش کړه. د څو ځوانانو په اوږه جنازه ولیده. له آس نه پلی شو. په پښو کې د بدن د بار اوچتولو سیک نه و. بیا هم همت وکړ. یو عرب نه یې وپوښتل صالح چیرته دی؟ عرب هغه ته په سپکه وکتل، وویل ته څوک یې؟ له هغه بې رحمه سره ستا څه کار دی؟ زبیر د څو ځوانانو په اوښکو لمدې سترګې ولیدې. بیا یې نوموړي عرب ته وکتل او په لړزېدونکي زړه لاس کښېښود. وویل له دمشق نه مې د خلیفه یو ضروري پیغام راوړی. عرب بیا پوښتنه وکړه خلیفه اوس د چا د وژلو امر را لېږلی؟ زبیر په وارخطایي عرب ته وکتل. ویې پوښتل دا جنازه د چا ده؟ عرب په ځواب کې وویل تا د سند د فاتح نوم اورېدلی؟ زبیر له لاسه د آس قیزه خطا شوه او له تندیک نه وروسته په ځمکه را وغورځېد. ډېر خلک هغه راټول شول. یو ځوان چیغې کړې زبیره او ورته رانږدې سو. د هغه سر ته کښېناست او د راپهوش کولو هڅه یې وکړه. د هغه سترګې اوښکې وې او په دردناکه لهجه وویل زبیره جګ شه، د عمادالدین محمد بن قاسم جنازه درومي. زبیر د بېهوشۍ په حالت کې کړکېده. محمده زه اوس ویده کېږم، د کومې ویالې په غاړه، د کومې ګڼې ونې د یخ سوري د لاندې، او تر څو په خپله راویښ نه شم ما مه پاسوه. ځوان هغه په زوره وښوروه. ویل زبیره زه خالد یم، ما ته وګوره. محمد لاړ، ساه یې ورکړه. د سند لمر د واسط په خاوره کې مخ پټوي. جګ شه، خلک ستا د دوست جنازه وړي. زبیر سترګې وغړولې او په اندېښنه وویل خالده زه چېرته یم؟ وپښایي زه بېهوشه شوی یم. هغه جنازه ما ته چا وویل چې نه هغه د محمد بن قاسم جنازه نشي کېدی. وګوره ما د هغه د پرېښودلو فرمان راوړی. زبیر لیک راویست، خالد ته یې ورکړ. خالد دا په بیړه صالح ته ورسوه. خالد په بې پروایي کاغذ ته وکتل او په ځمکه یې وغورځوه. زبیر حیران خالد ته وکتل. یو په عمر رسېدلی عرب ورټیټ شو، لیک یې راپورته کړ، خلاص یې کړ او ویې لوستل. د امیر المؤمنین حکم و چې محمد رحمه الله په عزت او درنښت دمشق ته ورواستوي. صالح هغه پر خپل سر وژلی. امیر المؤمنین داسې حکم نشي ورکولی. د واسط مسلمانانو د محمد بن قاسم اروا د انتقام چغې وهي. تاسو څه ته ګورئ؟ راځئ زما سره. د ګڼې ګوڼې له لرې کېدو نه وروسته خالد زبیر ته د اوږې ورکولو هڅه وکړه، خو هغه ویل زه اوس روغ یم، ځه.
دواړه جګ شول هدیرې ته ولاړل او کوم وخت چې خلکو په هدیره کې محمد بن قاسم په الحد کې کښېښود او خار یې ورباندې اړولې د 500 تنو په شاوخوا کې ځوانانو د صالح د کور دروازه ماته کړه او ورننوتل او په ایستلو تورو پر هغه ورپرېوتل د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د محمد بن قاسم رحمه الله ناول په همدې ځای پای ته ورسېد دا ناول ما محسن احسان تاسو ته چمتو انقلابي ورور تاسو ته نشر کړي در بیا چې ستاسو په درانه حضور کې د یو بل ناول سره انشاء الله تعالی را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته روان یو په لمبو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو هو الله هو الله هل تجوندی آبادی اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زوال مود تدبیر اسمانونه لړزوي پاک ذل جلالت د خپل دین خدمت لرا ته یکړه قبول د غسپېڅلې منقبت لرا ته یکړه قبول د غسپېڅلې منقبت لرا تا ته په دعا همیش غواړې ستا رضا همیش تا ته په دعا همیش غواړې ستا رضا همیش هو الله عاجز خاوري پیزانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زوال مود تدبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زوال مود تدبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زوال مود